الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. دا زیده ممدا زیده پرونم پندیرو دا ویلو دا مو ویلې یا ایها الذين آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا. دا پنځم خطاب د مؤمنانو ته چې او مؤمنانو تاسو ذکر کوئ د الله تعالی. نو کلم سے ذکر انسان کی کوم معاشره کې کیږي هغه معاشره کې به په توحید باندې شرکیات ناراضي او د سنت خلاف بدعات به ناراضي. دا مطلب سو اذکر الله ذکرا کثیرا. ذکر کې الله تعالی خصوصی قوت اخیرا. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته الله اذهب الى فرعون ولا تنیا فی ذکری. زما ذکر سے کوم داغي کې سستی مکوې ذکر سره زړه کوي کیږي. د زینه مسله معلومه سو چې جلسه کله انسان کی اول پکار رسو کی تلاوت کی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. او تلاوت نو ورستو بیا د جلسه کاروایی آغاز یې بیا شروع کړي. یا ایها الذین آمنوا ومؤمنان اذکروا الله یادوی الله تعالی ذکرا کثیرا. په ذکر کثیرا سرا وسبحوا بکرة واصیلا. او تسبیح وای د الله تعالی سبا او بیگا. د دوه اوقاتو کې د انسان سره کمزوري. هو الذی الله تعالی اغذات یصلی علیکم. سی الله تعالی رحمتون لیگی پتا سبحانه و ملائکته استغفار غوای استاسو د فار ملائک. سولم کې محب الله بهاری لیکلی دی. سولم کې منطقو کتاب کې سلا عموم للمشترک. مشترک د پارس شان است عموم نشتا. او حسامی کې تاسو ویلی چې عموم مجاز تا عموم مشترک. نو صلات دا نسی کېدای چې صلات ټول یو معنا واخلي. الله ته نسبت وسی ترجمه بدسکه د رحمت او سه ملائکه ته نسبت وسی ترجمه بدسکو استغفار. لیخرجکم چوبا ستا سود تیارو د گناهونو نه ال النور رڼا د ایمان توکان بالمؤمنین رحیما. او دا د الله تعالی په مؤمنانو باندې رحیم. بروزن فعیل دا د مبالغه 15 اوزان دي ښا. یو پکې دا د فصول اکبری کې ویل دي تحیتهم یوم یلقونه سلام. پیشکش بد دی په اور ازبان سے مخکیږي سلامتیاوی. واعد لهم اجرا کریما. یا ایها النبی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دا څلورم خطاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. مخکې پنځم خطاب مومنانو ته او دا څلورم خطاب د پیغمبر علیه السلام ته. ست معلم داعی الی الله او من جمله د دعوت ستانه ابطال د رسم د جاهلیت بتکه ویکه کې وینکه متبنا د دې سره واده وک. یا ایها النبی او نبی علیہ السلام انا ارسلناک منگلی گله تعالی شاهدا بالوحی یا بالعلم یا بالقران ومبشرا نذيرا ورکونکي ونذيرا ويرونکي وداعيا وداعي الله باذنه وسراجا منيرا. الک یو دعوت ته یو خطابت ته. یو داعی یو خطیب. خطابت فن دعوت فرض ده. دومره فرق ده. خطیب غیر مسلم هم کېدای شي خو داعی څوک بکیږي صرف مسلمان.
موږ جاهل ملایان دي پلانکای خطیب پلانکای او ته داعی ولې نه لیکي داعی فرض د دعوت خطابت فن ده خطیب غیر مسلم هم کېدای شي او داعی صرف د ایمان داویدار هغه به داعی کېدای شي د فرض بإذنه فیزن د الله سره و سراج منیر او سراج منیر او بشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته بأن لهم من الله فضلا کبیرا چې دوی په پاره الله د خوانه فضل کبیره ده ولا تطع الكافرین تابعدار مکو د کافرانو منافقانو ودع اذاهم وفرید گندگی د دی گندگی څه شوا شفاعت قهری اذان مراد شفاعت قهری وتوکل علی الله توکل کو فالله وکفى بالله وکیلا او کافر الله تعالی لره کار ساز ولا تطع الكافرین کی ګور عود اصل مدعا تراغی اول د صورت کې چې خیال کو پیغمبر علی السلام کافران تانه مداهن جوړی اې دې خبرونه مانی زینب بنت جعش سره نکاح وکا او دې وای کنه یا ایها الذین آمنوا شپږم خطاب مومنانو ته الکه منافقان او چرچا جوړه کړه یو ګوره هغه عدت تیر نه کو پیغمبر نکاح ور سره وکړه عدت تیر نه ک او پیغمبر الله تعالی فرمای اصل مسله دا ده چې طلاق قبل الدخول هغه کې عدت وینه طلاق قبل الدخول کې عدت وینه نو دا اعتراض ولکې یا ایها الذین آمنوا مؤمنان اذا نکاتم المؤمنات چې کله تاسو نکاح کوئ مؤمنو خزو سره او بیا مطلق ورکمن قبل ان تمسوهن مخکې د دخولنا فما لكم عليهن من عده فتاسو باندې وجوبي عدت نشتا هغه استحبابي او سره خزه ته ټیم ورکی او سلو پنځه میاشتې یا درې میاشتې پروا نه کی وجوبي عدت تا تدونا ستیر کیا غیلر فمتعوهن متعور کی ورتا او خوش کی سران جمیلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز المتع القمیس والازار والردا ابو حنیفہ پنیز بانی متعدری سیزونه دی قمیس ازار ردا صادر دا متعدد وصرحون فرید یا غیلر سراحا جمیل خیسته طریقی سرا یا ایوه النبی او نبی علیہ السلام دا پنزم خطاب دا رسول اللہ تا عند شاولی واللہ سے دا منسوخ دا خو منسوخ نه دا مخی منگی دیو دا یاد یا ایوہ النبی او نبی علیہ السلام انا احللنا لک ازواجک اللاتی منگا حلال کستا دا پارا آغا بی بیانی آتای تا وجورون ستاغی تا ورکڑیوی اجرونا مہر اشرف علی تانوی لکلی دی چه کم یو سرائی خزی تا مہر ورنکی قیامت فرض با دی زناکارانو صف کی روچتی گی مسئلہ ورسی زناکارانو صف کی آتای تا اجورهن وما ملکت یمینو کاغس مالکان خلاص نستا مما افا اللہ آغستا بانی اللہ انعام کروی بغیر دا جنگنا و بنات عمک او لرگانی دا ترستا او لرگانی دا ترورستا و بنات خالک او لرگانی دا ماما و بنات خالاتک او لرگانی دا ترور عربی کی دوارو ترور تا ترور وی خالا چاہتا وی اخت الام تاثور تاوی اخت ماسی میں پپو مخ کے کڑلا ولی عمدہ نکاح ده ها دوړه سره نکاح کیږي خو عمدہ نکاح کومه ودا چې کومه د پپو لوري وبنات خالاتک اللاتی او بنات خالات سا هاجرنا ماکا سی هجرت کړی تا سره نو دی هغه وخت کې سی ایمان دا موقوف په هجرت باندې وامرأة مؤمنة آغخز مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي كپیغمبر دا پارزان بخلی لکا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر دے مہرنا
ان اراد النبی که اراده کړي پیغمبر ایستن کیا چې نکاح کې ور سره خالصتا لک دا خالص تا د فاردی ولا عیب علیک پتا اس عیب نستا مسلمان د پاره بغیر د مہر نه نکاح نستا ستا د پاره خالص من دون المؤمنین ما سوا د مؤمناننا قد علمنا منتفت وما فرضنا علیهم هغه چې مونږه فرض کړیو پاغه باندې په بار د بیبیانو کې وما ملکت ایمانهم او مالکانی خلاصونو د هغه وګوره ما فرضنا ټکه راغی علم فقه او مسله ترنه معلومه سوال ا مسله دا معلومه سواله چې یو سړی مہر په نکاح کې یادوم نکي نه مہر مثل او نه مہر مسما مہر خود به خود راضی که ناراضی که سړی یاد نکي راضی ځکه دا فرض ده واجب ده ولور مہر کې راضی نه نو ولور راضی او نجیز راضی فی ازواج او کدای ویل مہر ورته لا ګناسو ځکه او عذر گناه بدتر از گناه گناه د پاره دلایل جوړول هغه د گناه الټا سوا عذاب زیات لري وما ملکت ایمانهم غس مالکان خلاصنا دا غیر کای لا یکون چې نصفتا باندې حرج وکان الله غفور الرحیم او دا الله تعالی غفور الرحیم ترجی ورستو کوا کما ستا تخوخی وطوی الیکا او ځان سره پیوس کول چې کوم دی خوږی دې ځنه مسله ثابته سو کانس کې تاسو باب لیکل دا باب القسم شته کنهسته باب القسم مساوات ویل کیږي دې ځنه مسله ثابته سو چې قسم په پیغمبر واجب نه ولكن مع ذلك كان يقسم لتطيب خاطرهن ځکه الله وايي ترجي من تشاء منهن وتوي اليك من تشاء چې کومه وزن سره کې استاخوها او ما تو ګره او الا ولدي چې یو سړی دوه خزي ایو سره خيسته کیفیت کې چلیږي او بل سره هغه کیفیت کې نه چلیږي مش حدیث دا چې د قیامت پر ورځ به یو طرف څه شي شلبي اشرف علي تانوي دوه خزي وي ماغه بس دوانه و خوړه هغه پټه کې به بیا وتلل نیم پټه کې یو کړه نیم بل کړه پټه کې سي ا پټه کې به ولې ګلور سره جی مکمل به خدمت سوا هغه پټه کې به بیل کړه تقوا ده او د کمی بیبي په نوبت کې بچیو دی بلې بیبي په اوبو به او دا سم نه کاو لوټه باندې دا ته تقوا دې ته ویل کېږي ومن ابتغیت ممن عزلت آغا سے طلب کرتا آغا سے کم عزل کے فلا جناح علیک ذالک ادنا دا اقرب دا ان تقر اعینهن ان یفرحن سے خوشحال بس دا غیسترگی ولا يحزن اغیب خفکیگنا ویردون خوشحالی کی ببما آتیتهن آغا چتاور کڑی آغیتا کلهن طولتا دا کلهن د یردین د فار تاکید دغه یردین کې چې کوم ضمیر ده والله يعلم الله تعالی پویږي چې پسونو تاسو کې دی وکال الله علیما حکیما لا يحل لك النساء حلال د تاسو د فار خز بعد پس د دینه من بعد پس د دینه اے من بعد هذا الزمان پس د دینه اوس دا وای ناسخ ده شاپ او ذل کبیر کې لیکلی شاولي والله دا وای ناسخ ده مونږ وای ناسخ نه ده شاسه دا من بعدون ورستو دا ضرب ده مبني ده مضاف الیه ده دی حذف ده مضاف الیه ده دی حذف ده عبارت دا سی وای لا يحل لك النساء حلال نه دي تا د پاره خزه من بعد انواع الاربعه من بعد انواع هذه الاربعه
پس دغه څلور انواعونه چې کوم آیات کې تیر شوي 50 آیات کې 50 آیات لګو ګورئ تاسو اول نمبر کمی خزوی آتے توجورهن سرول کی الممهورات اغه خزی سے مہر ورته ورکړی سوی دا یو قسم سوی ممهورات او ما ملکت یمینو کا سرول کی المملوکات دا دو قسمه مملوکات او بنات عم کسرہ هاجرنا ما کسر ولی کئی المهاجرات هاجرنا ما کسر دا دری او صورم ان وهبت نفسها للنبی سر ولی کئی الواهبات انفسهن دا سلور طایفه درته جایز دي کته په کې 50 خزه کېم جایز دي ښا دین اخواته تا دې پاره ناجایز دي دا مطلب یې لا يحل لك النساء من بعد بعد تلك الاصناف نو نسخرا نغللا یو یا امام مجاهد بل توجیه کړی دا خو ضعیف توجیه ده امام مجاهد ابن عباس نډر شاګرد او د بخاری لوی قابل اعتماد شخصیت په ترجمه او تفسیر کې اغل کلی لا يحل لك النساء اے نساء الکافرات کافر خذ سره نکاح ناجائز ده دام توجیه توجیه د خو ضعیف ده اللہ تعالی فرمائی ولا ان تبدل بهن ستبدل کے پاغی سرد ازواجنا ولو اعجبک اگر کتاجب کیا چی تالر حسن داغی الا ما ملکت یمینک مگر آغا سے مالکانی خلاص نستا خیلاستا لکه یمینو کولی ورته وای یو روایت کې راځي وای چې چا تصور کوي نو په خلاص ورکوي او سیاخله په چپ لاس اخلي او حدیث کې راځي چې چا تصور کوي او سیاخله په چپ لاس باندې اخلي خو بس جایز صدر کې درته تور ته چپ لاسو سی بیا راسي کوي نه 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 خیلاس او تفرید مړه حدیث کې راغلی دي چې ور کول کوي په خلاص کوي اغستل کوي چپ لاس کوي کار شي خو زبر قبل نه اخلي نو په چپ لاس اخلا او چې ور کوي په خلاص یمینو کا ورته زکوي ټیک وکانه الله علی کل شیء رقیبا او په دې باندې علماو یو رد کړی ده خصوصا اشرف علي تانوي صاحب هغه لیکلي چې ما په ځوان کې سلور کارا کړی دي سو کارا سلور کارا یو خدا دا هغه ډوډۍ چې کله ما خوړلې ده نو د کټ لنګ خواته زناسم ډوډۍ مې اخواته یې خېده اوس که سړی دی لنګ خواته ډوډۍ کیږي او د کټ سر ته کینی هم جایز ده خو د رزق به احترامي ده دا کنه ده یو مې دا کار کړی ده چورته دا تا ته کومه مرتبه خدای درکړې سلور وجن الله راکړه ده حکیم الامه چې ورته وایي د امت غټ حکمتونه کړی دي او دویم دا دغه کم امساس زه لګوم دیغه بیخ ما قبله خواته نه غزولای په خو سکه هغه امسا بیخ ما قبله خواته نه غزولای دا دویم وجه سوله او دریم وجه دا ده چې کلم ما په چپ لاس باندې پیسې نه دی اغستی چانه پس ځوانه ځکه دا پیسې وسیله د رزق ده اگر چې کاغذونه دي خدا وسیله د رزق ده او رزق احترام پکار ده رزق احترام دا ده چې خلا سره ورکا او اخلا دا درې او څلورم نمبر هغه لیکلي دي چې کومه الماری زما په کور کې ده د کتابونو باغ باندې لپاسه ما کپړې نه دی راځوړندې کړی چې کتاب د لاندې او کپړه دی راغې لپاسه راځوړندې دي څلور وجونه الله دا مقام ماته نصیب کړی ده بیا خبر ده چې چپ لاس سره دا شی وانه خلی چپ لاس سره دا شی
وانه خېدې کې پنجابیان ډېر اعلی قسم مهارت خو ورکړی ده. پنجاب کې ما چټي او شاید اسره واغسته ما راوغسته ورکه ماشوم غالبا دومره بو ما ته وای چپ لاس دې د پاره نه ده، چپ لاس صرف هغه استنجا د پاره ده. نو دومره خسته علم الله تعالی وي ته ورکړي هغه ته کنه کمال الله ورکړي چې هغه بالکل سړی ته وایي چې بيد چپ لاس ده. ورنه په چپ لاس باندې تسبیحات هم سنت نه دي. ابو داود کې راضی رسول الله پیغمبر بارک راضی هغه به تسبیحات کول کان بالیمین فقط صرف خلاص سره چپ لاس سره تسبیحات هم نسته یا ساتي. مسلم کې حدیث ته سمن راغلی چپ لاس نه تسبیح کینو په خلاص کا صرف خلاص. دین ټول ادب ده، الدین كله ادب. وکان الله علی کل شیء رقیبا او د الله تعالی په هر شی باندې نگران. یا ایها الذین آمنوا وم خطاب مومنات مومنات اوسو قاعده زده کوي چې منافق او د کافر تهمت نه خلاصي، تهمت د کافر او منافق د تهمت نه خلاصي. دې قاعده باندې عمل وکي هغه قاعده بیانېږي. یا ایها الذین آمنوا ومؤمنان لا تدخلوا بیوت النبی مداخله کور د پیغمبر ته الا ان یؤذن لكم سی اجازه در توکړی سی الا طعام اغډوړې ته غیر ناظرین ایاو اناو چې تاسو کتون کې نه یاستي په خواله داغه ته ان یا انا په خدلو ته ویل کېږي. او انا دا مصدر سماعی ده، مصدر ده انا او سماعی مصدر ده. په کتاب کې دې د پاره څه قاعده او رول نشته. ولكن اذا دعيتم چکل تاسو ته بلنه درکړی سي فادخلوا داخل سي فاذا طعمتم کلم سډوړې او خړل فانتشروا تاسو سکم د بیا خوار سي ولا مستانسین لحديث نو تاسو مکه نه د خبرو د پاره. ما تو ګورا یو سړی سي بداوت چا کار ورزي او ډوړې خوري حدیث کې سرازي دخل سارقا غلال اکلا حرام حرامي خورل خرجا مغیره لټمار وته. نو الله وایي دعوت درک او ډوډۍ مو خوړ بیا زی بیا کې نه مدالته سی بیا ورته وایا کنه وس بالا 5 ساعت راوړاندې کې وایا کنه ست وایا خو ډوډۍ دی خوړ زازاتي. ولا مستانسین لحدیث او نه آرامون کې د پاره د حدیث. ان ذالکم کان یوز النبی دا ازا ورکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر ته تکلیف ورکی صلی الله علیه وسلم فیستحی منکم حیا کید تاسو نه بی ای یقول لكم اذهبوا دا څه د تنسیل څه ځکه نه ذاتی زیدار څه دا څه نسیل حیا کوي. والله لا یستحی من الحق الله سکم دا غسکم د ترک نه کی د حق نه. و اذا سالتمون تاسو چې کله تپوس کوي متاع د سامان فاسالون من وراء حجاب تاسو پوښتنه کوي د پردې نه اخوا پردې نه اخوا دی واکه پردې حکم راغلی و او دا موافقات عمریه کې ده. بی سودا وتلا وکانت امراه طويله الوبدا خزوا عمر فاروق تو یا سودا کور کې نه کړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله تا کور تر قسم خلق راضی منافقان هم راضی خم راضی کدا پرده سه خبره وو الله تعالی حکم دې پردې نازل کړ. ذالکم اطهر لقلوبکم دا ډیره پاکه زړه تاسو زړونو د پاره او د دې زړونو د پاره. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله دا مشرا سنن سبا خراب ده او لوی ګناهونه کیږي او بی ایمانی کیږي ټول دا وجه ده چې پردې صحیح حکم مونږ نه تطبیق کړي. که پردې صحیح حکم تطبیق سره هیڅ صورت نشته ده. الله تعالی حکم کې خصوصي حکمتونه دي. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله او تاسو د پاره نه دی جایز پیغمبر ته zarar ور کوي ولا ان تنكحوا ازواج او دام نه دروا چې تاسو دغه بیبيانو سره نکاح کوي
من بعدی ابدا من بعدی ابدا پس دا غیر سیاغا مړوي ابدا همیشه. لکه بعضی مفسرینو لیکلي و دا هغه بیانی چې پیغمبر په ځون مبارک کې جدا کړی دي نو کاغی سره نکاح وسی پروا وینه کوي. لکه کله بیا یو زنانه وا هغه کې خلاف ده صحیح ده د هغه سره اکرمه ابن ابي جهل بیا واده کړی دا هغه بیان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملس او دی پاتی دی سردار مومنانو مورګان دي دی سره بالکل نکاح نه کیږي دا د مور مثال ده. ان ذالکم کان عند الله عظیما دا پنځ د الله تعالی باندې لوی جرم ده. ان تبدو شیئا کتا سو کار کوي یو شی پټوي الله پارش باندې عالم دلا جناح علینا نشته دا ګناه په دې باندې په آباو د دې کې او نه په ابناو د دې کې او نه په ورونو د دې کې او نه په ابناء اخواني نوريرونو کې او نه په خوريانو کې او نه په اخذو کې ولا مملکت او نه هغه چې مالکان خلاصونه راغي وتقین الله و اقسام دلته ذکر سو او سوره نور کې 12 اقسام ذکر سو. واتقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا. دیو کسانو سره کې وخزه کینی کې ناشته سیده مطلب ده. او سوره نور کې سکمو زینت بنخ کار کیا کسانو ته ان الله وملائکته الله ملائک الله یصلون علی النبی سلام لیږي په پیغمبر علی السلام باندې صلات لیږي رحمت. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو صلات و سلام وای پاغي باندې. مفسرین کی ہدایت دی له ټول وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مسلمان بارک سلام راغی الله او ملائک بارک سلام را نه غي ذکر هغه خوانه پیغمبر ته تکلیف رسیږي نه تکلیف سے رسول الله ته رسیږي مسلمان دی خوانه رسیږي بنی آدم دی خوانه یا جمعات کې وختام واچي یا جماعت خیرن کی جس سره پیغمبر ته غټ دکھ او تکلیف رسیږي ځکه سلمو تسلیما ویلي. ان الذين يعصون الله هغه خلق سے تکلیف ورکي الله ته او رسوله پیغمبر الله ته لعنهم الله الله لعنت لګلې په دې باندې په دنیا او آخرت دنیا او آخرت کې وعد لهم عذابا مهینا او الله تیار کړی دی د پاره عذاب مهینا. پیغمبر ته خان دا ډېر سخت ځای مرګره ایزا بخاری کې دی چې حضرت علی کرم الله وجهه ته یو شاتم رسول راوستو پیغمبر ته کنزل کړي صلی الله علیه وسلم. حضرت علی حکم کوي وی سوځوي سیو کوي وی سوځوي. ابن کثیر لیکلی ابن کثیر څو ګورا هغه منافق چې د پیغمبر فیصله منل نه و بشر یاغه سره و کوي نه و د پیغمبر په فیصله نه منلو کې پیغمبر ته تکلیف ده. او قاضی عیاض مشهور امام نډر لوی عالم ده قاضی عیاض هغه یو کتاب د الشفاء جلد 3 هغه کې لیکي سیدی یمن گورنر مهاجر بن امیہ دا یمن گورنرو ابو بکر صدیق سے ته ولیکل سی خزه د پیغمبر باره کې غلطه سندره ویلې دا سندره ورته وای صورت وای غلط شعر ویلې او ما یو کارو کې دی هغه لاس مم پرې کړو غاخونه مم په مات کړل. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تو فرمایل وای ما بمړ کړي وتا غلابیان خو سره کړي زوندې خو دې پرې کړه ما بمړ کړي وتا غلابیان خو کړي زوندې خو دې پرې خو ده ازا دې تا وای. بیا قاضی عیاض په شفا کې بیا لیکي جلد 3 کې هارون رشید امام مالک نه پوښتنه وکړه. هارون رشید امام مالک نه پوښتنه وکړه
امام مالک نے پختنه وکړه چې د ګستاخ امت ته ځون پکار دا کنه یو سړی د پیغمبر خلاف وکي او پیغمبر ته کنزل وکي ګستاخ امام مالک ورته ولیکل وکه ګستاخ رسول ژوندای امت ته ځون نه ده پکار امت بیا څنګه ژوندای ګرځي الله تعالی سلمان رشدی او کارتون والا سکم کینیډا کې باسری ډنمارک کې الله دې هغه په خپل کار باندې مردار کی امام مالک ورته وایي چې سو پر ګستاخ رسول ژوندای امت ته ځون حق نشته په دنیا باندې څنګه ژوندای پاتې کیږي دا مطلب څه رد محتار جلد نمبر 3 رد محتار یو در مختار ده یو رد محتار ده ترکیب اضافی سره رد محتار هغه کې لیکلي سي محمد بن سحنون هغه اجماع نقل کړی ده چې شاتم رسول واجب القتل ده توبې مبې مبې باسو مده توبو گنجائش ورته ورکوا اشباح والنظائر کې علامه حموی لیکي اشباح کې چې کافر توبه قبليږي خو شاتم رسول توبه نه قبليږي حواله لیکي مرګریا ځکه ول داسې مولایان پیدا شوی دي لسره کتاب په دروغ حواله ورکي حواله پکار ده او شاتم رسول توبه نه قبليږي او د کافر قبليږي اشباح والنظائر فزوی سره پتاوه بزازیا اغیم لیکلی سی شاتم رسول توبه نه قبليږي فقہ کې لویه مستقله فتاوا ده علامه جساس احکام القرآن کې لیکي صدیق اس خلاف نسته سی بی ادب سړي سره پیغمبر بی ادبیو کې واجب القتل ده اس خلاف نشته لا خلاف فيه احکام القرآن للجساس بیا دبا بقتله وای امام سرخسی رحمت الله علیه لیکلی مبسوط سرخسی کې چې شاتم رسول نه به توبې مطالبه نه کوي ولې هغه توبه قبليږي نه فتاوی قاضی خان علم فقہ کی مشهور فتاوا ده او طالبانو بل خبر ده تو کم ډیر ناشنا کتاب ده چې هدايي او د قاضي ټکراو راسي په علم فقہ او جزئیه کې مسله کې شاته به ترجیح ورکول مفتی د بکار دادی علی ایمعن النظر سیغام دې کې نظر وکي ترجیح قاضی خان ته ورکوي فقہ کې دویم نمبر او هدايه فقہ کې پنځم نمبر ده هدايه فقہ کې پنځمه درجه کې ده او فتاوی قاضی خان په فقہ کې دویم نمبر ده ها اول نمبر مسائل د دور مختار او رد محتار کوي شامی چورته وای دویم نمبر قاضی خان او هدايه بیا پنځم نمبر کې راځي مسائل او ضعف او قوت ته اشاره یې کوي غپتاوه قاضی خان کې راغلي دي چې چا دا خبرو کړ پیغمبر ته دیو شی نسبت سوی او هغه کې عیب راو باسه هغه کافر ده کما ته وګورئ پیغمبر علیه السلام یختو د پاره د تصغیر صيغه استعمال کړه څه صيغه استعمال کړه تصغیر به زنی تصغیر صيغه رسول الله یختو د پاره استعمال کړه دام کافر ده توبه ډېر احتیاط وکړه ولکواله لکه واړه غوندې وختانه داسي ویلې واړه غوندې ولو کې وختان لکه شعر شاعره ولو کې غونډه غونډه وختان سړکای ګوټ کوي وزا تصغیر سره داسو علامہ خطابی په نسیم الریاض کې لیکلی دي
خطابی نسیم الریاض کې کچا دا ویل چې پلان کې علم د پیغمبر د علم نه زیات تدام واجب القتل ده مرګ پکار دی سړي خبره زکه کو ډیر خلکو انتهایی زیات لدی نه خوا ډیر تللی ایمان باندې هغه پکار د وډار سی او بیا ایمان تجدید کی ابن حاتم تلیلی اندلسی ابن حاتم تلیلی اندلسی هغه وای کچا پیغمبر ته د حضرت علی خسر ویل دام کافر ده چا پیغمبر ته خسر علی ویل د حضرت علی خسر دام کافر ده واجب القتل ده وینه وګوره چې سبا ټول خلک ورته او موږ هم زکه حواله پیش کوو چې خلک احتیاط وکړي علما نن به احتیاط دي غیر احتیاط لګیا دي دا نوم ساخته ابن حاتم تلیلی پتوی سره اندلسی خسر خو دا په دې الفاظو سره دا خسر دی علی دا ویل دي اونو ګوره اصل مسله دا شریعت ادب ده ادب خسر یقینا د پیغمبر خپل لور هغه دغه بیبي و او په دې الفاظو سره صدای پیغمبر اسلام نوم نه یاد دی وای چې خسر علی یقینا بیا پروا نه کوي بیا خبر جوړه سو صدا چې حضرت علی خسر بیا د دې واجب القتل ده ابن حاتم تلیلی اندلسی لیکلی دي فقها لیکلی دي فقها سزا موت ورته ورکی سب ورکی ورته یو دنه نور فقها ور سره لیکلی دي او دا مسله دې زنه معلومه سو چې توهین رسالت سزا بس شوی مرګ توهین رسالت سزا بسې مرګ به مرګ ای پنجاب های کورټ او جسټس تا میاں نذیر احمد هغه لیکلی چې په ټولو مذهبونو کې په ټولو دینونو کې د های کورټ جسټس تا په ټولو مذهبونو او ملتونو او دینونو کې توهین رسالت سزا موت تا هغه کې بل گنجائش او ترمیم کېدای نشي او جسټس میاں نذیر احمد ډېر ښه سړی تیر شوی دی دا لاسه کې یو کافر دا پروفیسر لاس کی هغه ډېر غټ کاسو بعض خلک کوي ورستو ایمان راوړی والله عالم نور تحقیق پته نسته پروفیسر لاس کی هغه لیکلی چې ټول دنیا مملکتونو قوانین دوه قسمه دي څو قسمه دي قوانین دوه قسمه یو پرایویټ لاس یو پبلک لاس ادوارو قانونونو مجموعه دادا سے توہین رسالت سزا موت تا توہین رسالت سزا موت تا پرائیویٹ لاس پبلک لاس دا لپاره دا به بیا دی د ټولي کې دا نشي دی ان الذين يؤذون الله ورسوله هغه خلک چې هغه تکلیف ورکړي الله او پیغمبر ته ودی لیکل دا ټول یو شخصي قانون یو حکومتي
پرایویټ شخصي ده او شخصي کې بیا ډېر قانونونه دي. ها وا الفاظ جدا دي کنه. پبلک لاس حکومتي قانونونه ډېر باندې سبته لا قانون ته ویل کېږي. ٹھیک شه. او کوم تاریخ ته وګور نو وګوره راجپال رنگیلا رسول کتاب سے ولګ قاضی عالم الدین په سراجک سو مردار ک راجپال امدارنګ یو بل کس تیر سوی دا نتو رام هغه د پیغمبر توهین وک او غازی عبدالقیوم سے په سراوچه سو مردار ک. نمبر 3 رام گوفال د توهینو کدی رسالت غازی نذیر حسین په سراوچت سو مردار ک. سلورم شروحان هندو هغه د پیغمبر توهینو ک منصور حسین په سر الله راوچت کا مردار ک. پالامل هغه توهین رسالتو ک غازی محمد صدیق په سراوچت سو مردار ک. بیشو هغه توهین رسالتو ک غازی عبدالمنان په سراوچت سو مردار ک. چرنداسی ټول خدای خبر سکان دي سبا لري نمونه نه دي. هغه توهین رسالتو که غازی میاں محمد په سراوچت سو مردار ک. دیدار سنگ هغه توهین رسالتو که غازی احمد دین په سراوچت سو مردار ک. دیدار سنگ غازی احمد دین. هرویال سنگ هغه توهین رسالتو کو غازی معراج الدین په سراوچت سے مردار ک. او اخر نمبر سے ذات مسلمان ویلے عبدالحق قیدیانی هغه په حاجی محمد مالک راوچت سو مردار ک. ډیر دی نورم الله اعد لهم عذابا مهینا. سنما دا بیا ورستو راته وای مرګره اوس مخکې سبق تزي نو می وای کم کافر ده. یو خو دیدار سنگو هغه غازی احمد دین کا هرویال سنگ غازی معراج الدین شهید مردار ک. دا بیا شهید س غازی معراج الدین شهید س بیا پانسی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ کسان چې تکلیف ورکړي مؤمنانو ته. والمؤمنات بغیر مکتسبوا بغیر وجه فقد احتملوا بهتانا واسما مبینا. هغه بار کړي دي ګناونه ښکارا او بهتان. یا ایوہ النبیو نبی علیہ السلام و بیانو تولرگانو تدی ونساء المؤمنین او دی مؤمنانو خزوتا یدمین علیہن من جلابیبین سزام باندرا تاو کی صادرون. جلابیب جمع دا جلباب و صوب اکبر من الخمار. الکه دو پټین دا غټ صادر توائی. ذالک ادنا ان یعرفنا دا ډیر نږدې ده چې دیو پیژاندای سي او تکلیف د نور کولای کیږي. وکان الله غفور الرحیم. لئن لم ينتهي المنافقون کچیرته مننه سو منافقان هغه کسان چې زړونو کې مرض ده هغه کسان مرجفون فی المدینه سعیب لټی مدینه کې لنغرینک بهم من بمسلط کو تا پاغي باندې ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا
او بیا بنوسیږي مدینه کې هغه منګر لګه زمانہ ملعونین غیلانتی دی اینما سوکی پو هر چه ده چه پیدا سو او دینی ولیسی او قتل جسی پا قتل بانده دا طریقه دا اللہ دی پا کسانو کے سی تیر سوی دی مخیز دینا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا او پیدا بنکی طریقو دی اللہ لرا چینج یسالو کس ناسو سوال کی دتان خلق عن الساعتی پا بارد قیامت کے قل ورتو و پیغمبر علم دیاغی پنیز دا اللہ دا وما یدریک او سپوی کڑی تالر لعل الساعت تکون قریبا صفتا کی سر قیامت نزدی دا ان اللہ لعن الکافرین اللہ لعنت ولی کافرانو باندی او اللہ تیر کڑی دی دا پار سیرا ہمیشہ با پکی لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوههم هغه وخت چې اړب مخونه په نار پور کې او بیا به یا لیتنا یا افسوس اطعن الله واطعن الرسول منګه تابعداري کوي د الله او د پیغمبر وقالوا عبد رب زمنګه ان اطعنا سادتنا منګه تابعداري کوي د سردارانو او د مشرانو فاضلون السبيل منگه گمراه کو دلارینا او الله ورکه دیتا دو چند عذابنا والعنهم لانا کبیرا الله لعنتو کا پدی باندې لعنت لویا یا ایو الذین آمنو مخی ازال النبی ذکر سوا اوس الله تعالی خیال کوا سبب د نجات دار سی پیغمبر ته تکلیف مور کوا یا ایو الذین آمنو او مومنانو لا تکونو کالذین آذوا موسی مکه دی پشان تدا کسانو چې تکلیف ورکړ موسی علیہ السلام ته او تکلیف وجوهات بخاری کی دی بخاری کې ابو هريره بیان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان موسی رجلا ستیرا موسی علیہ السلام پردناک سړیو ځان ته به لمبل نور په حوض کې لمبل و دې لوګره د ادور مرض د خصيتین کې انتفاخ راغلی دا معنا شو او بیا ګټه روانه سودا ته ویل چې صوبی یا حجر صوبی یا حجر هغه مسله یا قتل د قبطی کې یا قتل د ورور کې چاوي خپل ورور وسله موسی علیہ السلام او یا هغه اتهام د زنا سلور اقوال تقریبا آزو موسی کی دي فبرأه الله مما قالوا الله وزار کاغه سیاغه ویل وکان عند الله وجيها الله پنځ باندې مستجاب الدعوت یا ایها الذين امنوا اتقوا الله او مومنانو وای تاسو تقوا او کې الله نه او وای تاسو قول سدید صد یصد صدن ولکه سدید ته د موقع مناسب خبره د موقع مناسب هرچه تاریختیام موایا سی موقع کې څنګه صلح او روغ راضی هغه ته قول سدید ویل کیږي یصلح لكم اعمالکم الله بستاسو د اعمال اصلاح کی الله به گناهونه معاف کی چا سے تابعداري د الله او پیغمبر وکړه فقد فاز فوزا عظيما ان عرضنا الامانه على السماوات والارض الله کدي مسله کې مفسرین ډېر زیات سکوم دا تحقیق کړه دا سره امانت څه شی ده ابن عباس لیکلي چې امانت نه مراد فرایض دي حسن بصری لیکلي مراد امانت نه دین د دین او بعضی علماء لیکي مراد د امانت نه اوامر او نواهی دي امام مقاتل لیکلي مراد د امانت نه ودیعت ده نو مسله دا سو اصل کې ترجمه ته ګوري ان عرضنا الامانه الله وای من پارس کې مناسبه ذمہواری کې خدالا امانت مناسبه ذمہواری ځکه پارش کې الله پتری قوانین پیدا کړی دي
صحیح سو کنه فطری قوانین او انسان ته کوم قوانین ورکړي دي شرعي قوانین څه شي شرعي ګوره د المر سترګه اوس را روانه ده دې کې الله فطری قوانین خې صحیح دي فطری او انسان ته الله کوم قوانین ورکړي شرعي نو انسان کې فطری قوانین هم شته او شرعي هم شته الله وايي غرونو اسمانونو اسمکو په قانون کې څه کوم د خلاف نه ک ټیکشه وحملها الانسان تركها الانسان حمل نه مراد څه واخلې ترک انسان هغه قانون پرې خو ده خبر باندې پوه شو کنه دا مطلب ده ان رزنا الامانه الله تعالی وای مونږه سکوم د اخیو امانت پیش مکامانت علی السماوات پاسمانو باندې والارض او پزمکو باندې والجبال پغرونو باندې فابینا اغه انکار وک ای يحملنها ای يتركنها ساغي کی خلاف عادت کارو کی پریک دی ټول واغستل واشفقنا منها ويردل دیاغه د ترکنا وحملها الانسان ترك الانسان انسان سکم دا غزیمواری پر خودلا انسان غزیمواری پر خودلا او د دې لپاره علت ولی انه کان ظلوما دا انسان ظالم دا ظالم هغه کس ته وای ما تو ګورا په اعتبار د علم سره او عمل سره څنګه څخه ورته پاته د صداکار داسې دا بیا هم نه کیږي ته ظالم وای او جهول به اعتبار العمل به اعتبار العلم ظالم به اعتبار العمل جهور به اعتبار العلم جاهل ته بیا پته نه نو ليعذب الله المنافقين چې الله عذاب ورکی منافقانو سړو خزوتا مشرکان سړو خزوتا او الله رجو د رحمتو کی په مؤمنانو والمؤمنات وکانه الله غفور الرحیم او د الله تعالی غفور الرحیم الله غفور الرحیم ده ابن عباس وایي دینه مراد فرض دي فرایض او اصلي بصری وایي دینه مراد دین ده دین او سو کوئی دین مراد اوامر دي دین څه شي دي اوامر دي او امام مقاتل لیکلي دین مراد څه شي دا ودیعت تا ودیعت څه ته وایي ها ودیعت امانت تاسو راوړوي د دې تشریح الله بل ځای کړی د دې امانت سوره حامیم سجده سلیرشتمه سفاره او یولسم نمبر آیات لسم یولسم نمبر آیات دواړه حامیم سجده 24 وا سفاره سلیرشتمه سفاره سلیرشتم او زګه دا ځای سخت ده الله خپل د دې تفصیل ورستو کړی نور مفسرونو خبرو پسې مزي نهم لسم پیدام کو ها لسم آیات ګوري وجعل فيها رواسيا الله تعالی د سې شنبه په ورځ باندې غرونه پیدا کړل من فوقیا د فاسد زمکینا وبارك فيها وبرکتونه واچول پدې کې وقدر فيها اقواتها او ضرورت زندگی الله دې چهارشنبه په ورځ باندې نن د سورز ده چهارشنبه ده په نن ورځ باندې الله ضرورت زندگی په کټول صحیح څنګه زمکه کې پیدا کړل فی اربعه ایام په مقدار د څلور ورځو کې سواء للسائلین برابر د پاره د محتاج یو منټ پکې فرق نه وو
ثم استوى الى السماء بیا الله قصد کا اسمان تا وهي دخان اسمان غیر موجود نو خلکو ترجمه کړي وای اسمان دوګو دا مله څه ترجمه ده دوګ موږ نو مړه دخان نه مراد څه واخلې غیر موجود فقال بیا ویل لها د پارا وللارض ازمکه د پارا ائتیا طوعا او کرها راضی تاسو طوعا تشریعی قانون باندې او کرها فطری قانون باندې قالتا اتینا طاعین اغو ټول ویل الله تعالی مونږه تابعدار رازو د سره د اخلاصا طاعی ویل کیږي تابعدار تا پته ولګی دا کنه زمکه تعالی ویل ته د خپل شنه کول کوا تر اوسه کی کې نه کوي اسمان تعالی ویل ته ورول کوا کی کې نه کوي واشفقنا منها ان عرضنا الامانه على السماوات تفسیر دلته الله کو کوي نه ک او انسان هغه پریخي دي راځي او بس سوره سبا مکی سورۃ ده سلور 500 آیاتونه دي شپږ رکوګانی دي او دا